چې په متاسفانه په اسلامي ټولنه کې هم دا زیاته شوې ده. ځوانان فحشا، دغه پورنوګرافي، غلط فلمونه یا غلط ویډیوګانې کتل یا انجونې کتل، هر څه چې دي لوسې عکسونه یا مثلا کتابونه دي یا همدغسې براوشرې دي چې کورونو شاته راځي یا په اسلامي بعضې ملکونو کې دا شته چې هر څه دي. د دوی که کوم ځوانان په ده باندې مبتلا یي په دغه مشکلاتو باندې، دوی حل لاره څه ده ستا په نظر؟ اخی داسې ده چې په اوس وختونو کې د دې خو ډېر غټ نقصانات خو موږ لکه څنګه چې مخکې موږ ذکر وکړ چې په ټولنه باندې نقصان کوي، د ایمان نقصان دی، د ذهن نقصان دی، د تعلیمي سیستم نقصان دی. یو بل نقصان باندې پاتې شو هغه دا دی چې هغه په ازدواجي ژوند باندې ډېر منفي اثر کوي. دا ځکه چې هر کله زموږ او ستاسې خویندې او میندې دا یو باعفته ټولنه کې موږ او تاسې ژوند کوو، باعفته ښځې دي، باعفته خویندې میندې دي زموږ او ستاسې د ټولو پښتنو، د ټولو ورونو، د ټولو افغانانو مسلمانانو. صحیح ده چې هر کله یو سړی په دې مرض باندې مبتلا شي نو هغه زنانه دا فکر کوي چې زما اهمیت کم شو او واقعا اهمیت کمیږي. یو فحش انسان چې هغه فحاشي ګوري، دغه ذهن فحش شي، هغه به خپلې حیادارې مېرمنې ته، حیادارې ښځې ته دومره اهمیت نه ورکوي لکه څومره چې یو بې حیایي طرف ته، یو بې حیا ښځې ته دا اهمیت ورکوي. نو په دې خاطر باندې دلته یو سایکولوژیکل کلیش راغی، یو تصادم راغی، یو رواني تصادم دلته راغی چې دا رواني تصادم راشي دا ښځه هم د دې سړي نه نفرت کول شروع کړي، د دې سړي نه خپل ځان لرېوالی احساسوي یا د دې سړي نه خپل ځان ساتلو کوشش کوي. او همدغه راز دا سړی هم چې دی نورو طرفونو ته بې حیاییو ته یا بې حیایي مرکزونو ته ځي یا داسې ځایونو ته ځي چې هغه غیر مناسب وي، خو د دې خپلې ښځې نه ژوند دغه کېږي. بیا د دې اثر چې دی په اولادونو باندې کېږي، روزانه جنګونه وي، روزانه اختلافات وي، روزانه مشکلات وي. شاید چې دا خبره د دې ښځې او خاوند د منځ نه بهر ونه وځي، بچو ته یې ونه کړي، خو د دې دواړو ترمنځ دا جنګونه، اختلافات، په وړه وړه خبره باندې وهل ټکول، یو بل سره بحث و دعوې او د ماشومانو په ذهن باندې د اثر، هغه وړوکی خاندان، هغه خوږ خاندان، هغه خاندان چې هغه په خوشحالۍ باندې پاڅېده، په خوشحالۍ باندې ویده کېده او حلاله نفقه د خپل ځان لپاره ګټل او پیدا کوله، هغه بیا په سختو مرضونو کې مبتلا شي، هغه بیا په ذهني مشکلاتو کې مبتلا شي او ذهنونو تکلیف وي ورسره. دا هم د دې یو نقص دی. اوس تاسو چې کوم سوال وکړو، کومه خبره مو وکړه د اسباب دغه په باره کې، د علاج په باره کې، د دې علاج څه شی کېدلی شي، تر ټولو اول خبره دا ده چې هر مشکل، هر مرض چې هغه د انسان زړه ته یا د انسان ذهن ته ورغلی وي، یو اخلاقي مشکل وي، یو عادت وي، یو نشه وي، نو هغې کې د انسان خپل همت ضرور دی. چې ته خپل همت ونه کړي که نه، که دا ټوله دنیا تا ته نصیحتونه وکړي، دا ټوله دنیا تا ته کتابونه او تقریرونه وکړي، ته نشي کولی چې خپل ځان اصلاح کړي. خپله به د خپل ځان سره فکر کړی. د دې فکر کولو طریقه څنګه ده؟ لکه مثال د خبرې یو ځوان دی او هغه نه یو خطا وشوله، نن وکتل شول ترېنه، دی باید ځان سره اراده وکړي، عزم وکړي، عهد وکړي. اوس د ده د ارادې چې د اراده وکړي چې زه به بل ځل دا کار نه کوم، بل ځل بیا نه ګورم، نو د 3-4 مرحلې دي په دې وخت کې باید چې دې ته دا خاص متوجه شي. اوله مرحله دا ده باید چې د خپل اراده تجدید کړي. دا اراده یا عزم دا ورځ تر بله کمیږي، ختمیږي، دا ورځ تر بله چې شی کېږي کمیږي یا ضعف سره مخ کېږي یا ضعیفه کېږي. باید چې د خپل اراده روزانه تجدید کړي، د خپل فکر، د خپل فوکس په د خپل تمرکز په د اراده باندې وساتي، دا تجدید کړي چې زه به نه کوم، نه ما اراده کړې، ما عهد کړی د الله سره، ما عهد کړی، وعده مې د الله سره کړې ده زه به دا کار نه کوم. چې روزانه یا د ورځې 2 ځلې 3 ځلې دا تجدید کوي، نو د یو څه نسبتا سټرانګ، یو څه نسبتا قوي او مضبوط ارادې والا شخص جوړېدلی شي. دویم نمبر باندې دا خبره ده چې په دې مرحله کې د انسان ذهن ته شیطان مختلف وسوسې راچي. لکه مثال د خبرې یو وسوسه ورته دا راواچي، یاره تجسس ورته پیدا کړي چې په دې فحش فلمونو کې، فحش دنیا کې خو به څه نوي نه راغلي، سمثینګ نیو یا څه نوي خو به نه راغلي. یاره زه ته راځه ته یې وګوره، کېدای شي څه نوي پکې راغلي، کېدای شي څه جدا پکې راغلي، لږ غوندې یې ګورم، کېدای شي یو څه زیات خوند زه ترلاسه کړم، یو څه زیات. نو دا انسان د سمثینګ نیو یا د یو څه نوي کېدای شي راغلي، یا دا تجسس چې د ذهن ته راځي، دغه د تجسس یې بېرته مجبوره کړي چې بیا د فحش فلمونه وګوري. نو که یو انسان غواړي چې د دې علاج وکړي، نو اول نمبر باندې خو موږ او تاسې د عهد او د ارادې خبر وکړه. دویم نمبر باندې د تجسس د کنټرول خبره موږ او تاسې وکړه چې ستا ذهن ته تجسس راځي، نو ته زر بېرته خپل ذهن په دې قایله کوه چې هېڅ هم نشته، هېڅ هم نشته دی، زما هلاکت دی یوازې، زما تباهي ده یوازې.
نو چې هر کله یو انسان په دې باندې ځان قایل کړي چې دغه تجسس ختم کړي نو د انسان ورپسې ډیر وخت پورې یا ډیر حالت پورې چې دی د دې نه بچ پاتې کېدلی شي. همدغه راز دریم نمبر باندې مهمه خبر ده چې انسان یوازیوالي نه ځان وساتي. هغه طلبا یا هغه سټوډنټان چې هغه یونیورسټیانو ته یا کالجونو ته یا پوهنتونونو ته یا فاکولټو ته هغوی ځي، هغوی چې د لیلیو کې یوازې اوسیږي، د یوازیوالی په خپل ذات کې ډېرې فتنې زیږوي چې په هغې کې یوه فتنه دا هم ده چې دا انسان په فحش فلمونو کې مبتلا کېدلی شي. نو ډېر وخت یو انسان اراده کوي خو هغه یوازې اوسیږي، اراده هم قوي نه وي، تجسس نه هم ځان وساتي خو هغه یوازې اوسیږي، بیا هم ځان ترېنه نشي خلاصولی. نو د دې دریم نمبر باندې علاج دا دی چې دا یوازیوالی ختم کړي انسان، د نورو ملګرو دوستانو سره، د ښو ملګرو دوستانو سره ناسته ولاړه وکړي. که یو انسان یوازې په یو لیلیو کې اوسیږي، هغه دې لاړ شي، داسې 2-3 کیلومتره لرې دې لاړ شي، یو 2-3 اوطاقه لرې دې لاړ شي، یو څه ښه ځوانان وي، نسبتا تقواداره ځوانان وي، هغې ته خپل مشکل بیان کړي چې وروره زه هلاکت سره مخ کېږم. ځکه تا ته که دا ځان په دې باندې بدې ښکاره کېږي چې یاره زه بل چاته د خپل مشکل بیان نه کوم او زه د دې نه دغه نه شم، او ته په دې غیرت باندې نیولی چې یاره زه به یوازې ځان دغه کېږم، نو هغه هلاکت غوره ده چې د فحش فلمونو د لاسه انسان هلاکېږي. او که دغه وړه غوندې د خپل نفس باندې یا د خپل غیرت باندې پښه کېښودل مهم دي چې ته یو عالم ته یا یو ښه ځوان ته یا یو تقواداره ملګرو سره ته مشکل شریک کړې چې ورته وروره زه په دغه مشکل کې شریک یم، یا که نه مې ورته وروره زه په فتنو کې ښکېل یم، زه خرابېږم، زه نه غواړم چې زه دې طرف ته لاړ شم، زه تاسو سره اوسېدل غواړم، که ما ته ځای راکړې، ته خدمت وکړه د خلکو، د خلکو سره ښه رویه وکړه، اخلاق وکړه، خو د دغه فتنې نه یا د دغه مرض نه ځان وساته. نو دریم نمبر باندې علاج دا دی چې د یوازیوالي نه یو انسان ځان وساتي. څلورم نمبر باندې مهم علاج څه شی دی؟ هغه دا دی چې ډېر وخت کې موږ او تاسې ګورو د ډرامې، سیریالونه، د رقص ویډیوګانې، ډېر ځوانان داسې دي چې دې ته خو بیخي فحاشي نه وایي، ډېر ځوانان داسې چې دې ته فحاشي نه وایي، خو دغه څیزونه چې دی دا یو انسان متحرکه کوي د فحاشي طرف ته. لکه مثال له خبرې په دې ټیک ټاک کې موږ او تاسې دا ځوانان ګورو چې دا ټیک ټاک ته اوښتي دي، یا په دې فیسبوک کې دا ریلز راځي، یا انسټاګرام ته واوړي، دا په هغې کې الله دې زموږ پرده وکړي د داسې حالتونو نه چې نوې لوڅې ښځې یا د هغوی بدنونه ځینې حصې ښکاره کېږي، برخې ښکاره کېږي. دغه برخې دا انسان وګوري، دا حالت وګوري، دا تصویرونه وګوري، نو دی لږ د ده په وجود کې ګرمایش راشي، د ده په ډیزایر کې، د ده په خواهشاتو کې ګرمایش راشي، نو دی دې ته مجبوره شي چې د دې نه هم پسې زیات وګوري، د دې نه هم پسې زیات حالت وګوري. نو رفته رفته چې دی دا یو ورځ ګوري، بل ورځ ګوري، په درېیمه ورځ باندې دا فحش فلمونو ته واوړي. نو که یو څوک غواړي چې ځان بچ کړي، نو څلورم نمبر علاج دا دی چې د دې سیریالونو به بیا ځان ساتي، د دې وړو وړو ویډیوګانو نه به ځان ساتي، د دې رقص او د ډانس او د دې عکسونو یا دغه د وړه وړه فحاشي چې د دې نه به هم ځان ساتي، چې تر څو هغه طرف ته ته بیخي متحرکه نه شي. که ته چېرته هغه طرف ته متحرک کېږي ورو، که ته غواړې چې مثال له خبرې د فحش فلمونو نه ځان وساتم او دا شي نه هم ګورم، دا ناممکنه خبره ده، ځکه چې دا اولنۍ پوړۍ ده د فحش فلمونو، چې د دې اولنۍ پوړۍ نه ته وساتې ځان، نو ته نورو پوړیو باندې هم چې دی بیا نه. او پنځم نمبر باندې علاج او تر ټولو مهم علاج دا دی چې انسان عبادات وکړي، الله تعالی ته ځان متوجه کړي، خصوصا روژه. ځکه دا زیات خوراک کول، زیات په حشاش بشاش اوسېدل، د دنیا په رنګینیو کې غرق کېدل، دا د انسان نفس یا د انسان تقوا کموي. نو په دې خاطر باندې که یو څوک غواړي چې تقوا اختیار کړي، باید چې د دې مختلفو رنګینیو نه، د بازارونو بې ځایه ګرځېدلو نه، ښځو ته کتلو نه، د دې شیانو نه انسان ځان وساتي، انسان روژه ونیسي، انسان په خپل منځ کې توجه او همدغه راز د الله تعالی نه د هدایت غوښتنه وکړي چې الله زه په دې مشکل کې مبتلا شوی، ما سره مرسته وکړه، الله زه ستا محبت په زړه کې راوستل غواړم، ستا قربت ترلاسه کول غواړم، ما د دغه مشکل نه وساته، ما د دغه تکلیف نه وساته. د الله تعالی نه چې انسان بار بار هدایت غواړي، هغه انسان یو ورځ د هدایت سره مخ کېږي.